مومنان داسې کوي د خپل همسایګانو حالات واخلئ د دې غریبانو په حالات ځان خبر کړي د دې مسکینانو د دې یتیمانو د دې کونډو او دغه رقم هغه برو مندو حالات واخلئ زموږ په علاقه کې زموږ په وطن کې داسې کونډیان شته چې د روژه مات باندې هم د دې د سترګو څخه سرې اوښکې را روان دي او په ټول روژه مات باندې دسترخوان باندې هېڅ هم نه وي داسې مندې شته چې هغه د اولاد په فریاد کې ټوله ورځ ژاړي پر سرخان باندې یوه ګوله نه پیدا کېږي 10 چنه امتحان ورته ناست ای مؤمنه مسلمانه ستا څخه دلته چیرې ده دلته ته ولې ستا مسلماني نه ښکارېږي په رواجو دې مسلماني ده رواجو کې پیسې شیندې د نامه په ځای کې پیسې شیندې په فسق او فجور کې پیسې شیندې دلته چې د الله جل جلاله بېوزله بندګان د لمونځ عمرې ته حال نه ورباندې کوي الله دې موږ ته د همدردۍ توفیق راکړي الله جل جلاله دې د غریبانو سره د غمخواري او د دې سره په غم کې د شرکت او پر دې باندې د شفقت کولو توفیق راکړي خدای خبر کوم ناز به ویته شهید بابا وروړی بیرته مایوسه ترې راځي رشته لړزه ورکوي بیرته مایوسه ترې راځي رشته لړزه ورکوي یتیم د پلار قبر ته ځي عرش ته لړزه ورکوي یتیم د پلار قبر ته ځي عرش ته لړزه ورکوي په ژړا شونډې